د سی جی ټین پښتو ټولنې هندارې د پروګرام درنو لیدونکو سلام. نن موږ د کابل ښار د 14مې ناحیې اړوند د الوخیلو سیمې ته راغلي یو، چیرته چې څه موده وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ له لورې د کابل کرکټ نړیوال کمپلیکس د جوړولو چارې پیل شوې. دا چې په دغه کمپلیکس کې کومې پروژې شاملې دي او دغه راز څومره کاریګرو ته به دلته د کار زمینه برابره شي او ښاریان د دغه کمپلیکس د جوړېدو په اړه باندې څه نظر لري، په دغه راپور کې به ټول جزئیات درته وړاندې شي. تر پای شیبو مو ملتیا وکړئ. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دغه کرکټ کمپلیکس په 80 جریبه ځمکه کې جوړیږي او په یو وخت کې به د شاوخوا 40,000 نندارچیانو د ځای پر ځای کولو ظرفیت ولري. دغه راز په دې کمپلیکس کې به د کرکټ اړوند ټولې اسانتیاوې موجودې وي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات وایي چې دغه ستر کمپلیکس به یو عمومي او 2 فرعي لوبغالې، ستر میلمستون، لوی جومات، رویال باکس، د لوبغاړو د اړتیا وړ خونې، د شپنیو سیالیو لپاره د څراغونو او رڼا عصري سیستم، د رسنیو او مبصرینو لپاره خونې او نورې اړوندې اسانتیاوې ولري. لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ چې په افغانستان کې د یو ستر نړیوال کرکټ کمپلیکس یا لوبغالي اړتیا وه او د دغه لوبغالي د ځمکې په اړه له ډېر پخوا راهیسې هڅې شروع وې، خو د یو شمېر حقوقي ستونزو له امله زموږ کار څو ځله ودرېده. خو خوشبختانه په دې وروستیو کې د کرکټ بورډ د یو ځانګړي هیات په هڅو باندې بالاخره دا ځمکه موږ ته بیا هم تسلیم شوه او څو اونۍ وړاندې موږ د دغه میدان د چارو هغه پرانیز غونډه ترسره کړه. نو تاسې ساحې ته هم تللي وئ، تاسې به لیدلی چې په دغه لومړي قدم کې د میدان احاطوي دیوال جوړیږي او همدارنګه ورپسې به په خیر 2 میدانونه چې یو هغه مرکزي میدان ده، په همدغه میدان کې به 2 ستر پویلین تعمیرونه هم شتون ولري. ترڅنګ بیا یو بل فرعي میدان جوړیږي چې هغه د تمریناتو لپاره او د کورني کرکټ سیالیو لپاره جوړیږي چې هغې کې به بیا د ناستې لپاره طبیعي غونډۍ جوړیږي او نندارچیان به په هغه ډول باندې ننداره کوي. دغه راز په همدغه میدان کې یو سرخلاصي آوټډور اکاډمي ده، یو انډور اکاډمي ده، سرپټ اکاډمي ده چې په دغه اکاډمیانو کې به بېلابېل ډول ویشتل ځایونه جوړیږي چې که هغه ټرف وکټي، که هغه ډرای وکټي، 100 ډوله وکټي جوړیږي تر څو زموږ لوبغاړي د هر ډول کنډیشن لپاره چمتو کړي. دغه راز مسجد، پارکینګ، میلمستون، ریهاب سنټر چیرته چې به د لوبغاړو درملنه کیږي، سویمینګ پول او جیم د فزیکي تکړښت په موخه، دغه ټول هغه اسانتیاوې دي چې دغه به په دې میدان کې انشاءالله په مرور د زمان جوړیږي، ځکه دا یوه ستره پروژه ده، په 80 جریبه ځمکه کې تطبیقیږي. د نوموړي په خبره دوی اوس مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا 14 د کرکټ لوبغالي لري او هڅه کوي چې دغه ټول لوبغالي له نړیوالو معیارونو سره سم کړي او لوبغاړو ته ټولې اسانتیاوې برابرې کړي. ګوري افغانستان کرکټ بورډ یو فل ممبر دی، هغه دایمي غړیتوب لري او موږ د کرکټ د پرمختیا او ودې لپاره ډېر هغه لرو، تعهد لرو. تاسې پوهیږئ چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې موږ کافي میدانونه لرو، تقریبا شاوخوا 15-14 میدانه لرو، ولې د دې جملې موږ غواړو چې یو خو د کابل کرکټ نړیوال کمپلیکس یو غواړو چې په هر زون کې یو میدان همدغسې نړیوال معیار ته ورسوو. که څه هملته ځمکې کمې دي خو بیا هم هغه کومې اسانتیاوې چې یو لوبغاړی ورته اړتیا لري، لکه جیم شو، میلمستون شو، هغه اساسي اکاډمیانې شوې، هغه اساسي اسانتیاوې چې لوبغاړي ورته اړتیا لري، زموږ پلان دا دی چې په زونونو کې دغه میدانونه نړیوال معیار ته ورسوو. دغه راز د افغانستان د کرکټ بورډ د انجنیري څانګې مسؤلین وایي چې دغه کمپلیکس به د 45 میلیونه ډالرو په لګښت ورغول شي او چارې به یې په شاوخوا 6 کلونو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. څرنګه چې اوس په لومړیو کې اوله هغه د دې پروژې چې د احاطوي دیوال دی ګټورونه دي دا دی، او په دویمه مرحله کې موږ 300 میدانو باندې کار شروع کوو چې د 3 میدانو د شنه کول دي، یعنی دغه 3 کال موږ په پلان کې دي. انشاءالله دغه پروژه چې تکمیلي دا به په 15-16 کاله وخت ونیسي. دا به د انټرنیشنل او د آی سی سی په سټنډرډونو باندې د کمپلیکس رغول کیږي. دلته به روزمره انشاءالله د 200 نه زیات کسان به دلته روزمره په کار باندې لګیا وي
او لګښت یې د 45 میلیونو ډالرو په شاوخوا کې، یعنی چې د مکمل کمپلیکس چې رغول کېږي 45 میلیونه ډالر لګښت به ولري. انشاءالله چې تاسو خو اوس عملي په ساحه کې ولیدله چې د موږ دغه کوم کارونه چې دلته عملي شروع کړي دي، یعنی اول د اوس دغه د احاطوي دیوال د فاونډیشن کار روان دی چې لابراتوار دلته موجود دی، یعنی په کومه ساحه چې هغه کمپکشن ورکول کیږي هغه موږ په روزمره هغه ځایونه ټیسټ کوو چې کله هغه د انجینرۍ په سټنډرونو هغه په اصولو باندې چې هغه خپل د کمپکشن ریزلټ ورکړي موږ هغه ساحه تر کوو، یعنی په هغو باندې نورې چارې شروع کوو. د کرکټ د چارو کارپو نصرت الله نصرت د کرکټ بورډ له دې اقدام څخه د هرکلي ترڅنګ وایي چې په نورو ولایتونو کې هم باید ورته لوبغالي د نړیوالو معیارونو له مخې جوړ شي. دغه راز د کابل نړیوال کرکټ کمپلیکس چارې باید په چټکۍ او د نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره ترسره شي ترڅو افغانستان د داسې یو نړیوال لوبغالي څښتن شي چې بهرنۍ لوبډلې ورته راشي او خپلې لوبې ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ لخوا چې کوم اقدام وشو په الوخیلو کې چې د کوم لوبغالي چارې روانې دي او دغه لوبغالي باندې کار روان دي، دا یو ډېر زیات غوره اقدام دی چې د افغانستان کرکټ بورډ کوي او دغلته یو غټ کمپلیکس جوړوي چې بېلابېلې برخې به نورې هم پکې وي، یو به په نړیوال سټنډرډ باندې یو لوبغالي هم په دغه کمپلیکس کې اوسېږي. هیله به موږ وساتو چې دغه لوبغالي ډېر زر جوړ شي، که څه هم دوی ډېره زیاته موده ټاکلې ده چې په دغه عمره موده کې به آماده شي. که رښتیا هم وګورو د یو لوبغالي جوړول دومره زر کېدونکي هم نه اوسېږي او ډېر وخت ته ضرورت لري او ډېرې زیاتې بودجې ته هم ضرورت لري. دا به ډېره زیاته ښه اوسېږي چې دغه لوبغالي په ډېر ښه شکل سره په نړیوالو معیارونو باندې برابر شي. د افغانستان کرکټ بورډ نه چې وروستیو کې هم داسې راپورونه خپاره شو چې دوی په 5 نورو زونونو کې هم ورته په نړیوالو سټنډرډونو باندې لوبغالي جوړوي. وګورو چې دوی په خپلو وعدو باندې څومره ودرېدلی شي او څومره کولی شي چې د الوخیلو ترڅنګ دوی په نورو ولایتونو کې هم په نړیوالو سټنډرډونو باندې لوبغالي جوړ کړي. دا اوس هم چې کله هم په دې خبرې کوو چې نورو لوبډلې که افغانستان ته راځي افغان لوبډلې کوربتوب کوي، نو آیا موږ په هغه لیول باندې لوبغالي لرو؟ نو نه لرو. نو بالاخره دغه یو ډېر ښه اقدام دی. هیله دا ده چې حل د چې هغه کومې ستونزې وي، هغه کومه حقوقي کومه دعوه چې وه هغه حل شوه، هیله دا ده چې بیا راپورته نه شي او دغه لوبغالي په ډېر ښه شکل سره ورغول شي. د کرکټ یو شمېر مینوال وایي چې خوښ دي په پلازمینه کابل کې د داسې یو لوی او ستر لوبغالي د جوړېدو چارې پیل شوې دي او هیله لري چې نړیوالې لوبډلې دلته راشي او افغانستان په خپل کوربتوب سره نړیوالې سیالۍ ترسره کړي. په لومړي سر کې که دا ووایو چې کرکټ د نړۍ په سطحه ښه لوبه ده، بیا خصوصا په افغانستان کې ځوان قشر نیولی ده، خپله هم مینه او علاقه زیاته ورسره لرم، خو داسې مصروفیتونه ډېر دي او مشکلات زیات دي، نو متاسفانه لوبه کې زیات شناخت نه لرم. البته مینه ورسره لرم او علاقمند یې یم. بیا خصوصا دغه د میدان باره کې چې میدان جوړیږي، داسې یو میدان چې هغه په نړیوالو معیارونو باندې برابر میدان ده الحمدلله، خصوصا په داسې یو شاته پاته ملک چې افغانستان ده او تر اوسه پورې جګړو ځپلی ده او همدارنګه مشکلات زیات دي کې. نو که داسې یو کار یو کابل کې نه د افغانستان په 34 ولایتو کې داسې میدانونه جوړ سي او دغه ځوان قشر یا هغه د کرکټ مینوال یا علاقمند خلک هغو ته داسې موقع مساعد سي یا مثلا داسې ساحې ورته جوړې سي، دا به یو غټ پیشرفت وي. کرکټ سره جناب صاحب ډېره مینه لرم، ډېره علاقه لرم او کرکټ زموږ تاسې ما په خپله خوښې وړ ده او ډېر تمه د کرکټ مثال تشویقوم او هر لوبغاړی زموږ د زړه ته راتېر کس ده. موږ پوهنتون کرکټ کله کله کوو خو په زیات پراخه کچه نه کوو، مینهوال یې یم. موږ دا ډېر خوښي خبر ده چې په کابل کې موږ ته خپل میدان جوړ شي او موږ خپل لوبغاړي او بهرني لوبغاړي نږدې څخه وڅارو او خپل لوبغاړي تشویق او بهرني لوبغاړي نږدې څخه وګورو. دا زموږ یو هیله او ارزو ده چې باید موږ ته په کابل کې نړیوال میدان جوړ شي او خپل لوبغاړي او نړیوال لوبغاړي له نږدې څخه تشویق او ویې کړو.
د یادونې وړ ده چې د کابل نړیوال کرکټ کمپلیکس جوړېدل به نه یوازې د هیواد د کرکټ د ودې لپاره مهم ګام وي بلکې افغانستان به د نړیوالو کرکټي سیالیو د کوربتوب لپاره هم چمتو کړي.